نننې زمونږ سبق سورة المائده شپږمه سپاره 22 نمبر آیات خوانواله تر 26 آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. ویل دی اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً پدې کې یو قوم د زورور وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا او یقیناً منگا چاره هم ندن کی گدیتا تردی چی اوزی دی ددینا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. پس کدی اوزی ددینا نو یقیناً منگ دننا کی دن کیو نو یقیناً منگ دننا یا دن کی دن کیو دیتا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. اویل دو سړو د آغا کسانو نا چیری دل دی احسان کړو الله پدې دواړو باندې دن شي پدې باندې دروازې تا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. نو کله چې دننه شئ تاسو دیتا نو یقینا تاسو به شئ زورور. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. او خاص په الله باندې ځان سپارئ کئ تاسو مؤمنان. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ویل دی اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً منگا چرن دن نکی گدیتا ہی چرے ترسو چوی دی پدے کے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. نلال شتو او ربستا نو جنگو کئی یقینا منگا دلتا ناسیو. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا. ویل موسیٰ علیہ السلام اے زما ربا یقیناً زواقدار نیم مگر دخپل زان او دخپل رورو نجدائی راولی پمین زمن وبين القوم الفاسقين.
او پمینز د قوم فاسقانو کې. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ویل الله فس یقیناً دا ازمکه بند کړې شوې ده په دی باندې 40 کاله. یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. حیران او پریشان بوی پزمکه کی نو مغم جن کی گتو پا قوم فاسقانو باندی.